جوړ په خیر درنو دوستانو، خدای مو شاد آباد او بریالي لره. د پټو خبرو په نننۍ خپرونه کې مو کوربه زه میرویس افغان یم او میلمه د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد را سره ده. مجاهد صاحب ستړي مسی او کور ما آباد سي او مشتمو وخت راکړ. که چیرې پیل له دې څخه راوکړو مجاهد صاحب، کله مو داسې انګیرله چې تاسو به له هغه هیواد سره په شخړه کې ښکیل سئ چې تاسو تر نورو ډیر ورنږدې واست، یا مو د ډیرو افغانانو په وینا هلته وخت تیر کړی و، یا مو د جګړې د لسیزو پر مهال باندې له هغه ځای څخه جګړه کوله. آیا دا ممکنه وه چې داسې پیښه به کېږي چې له دوی سره به دوی به لومړنی هیواد وي چې تاسو به په شخړه کې ورسره کښېوځئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په خپلوار زه هم اول تاسو ته او تاسو ټولو لیدونکو ته د خپل زړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. او بله مهمه خبره دا ده چې یو څه سوء تفاهمات دفع کړو. اول خو زموږ جګړه هیڅکله هم د بل کوم هیواد نه ده سوې. د افغانستان دغه تیر 20 کلن مبارزه سوې ده، د افغانستان له خاورې نه سوې ده. تاسو به د شاهدانو چې موږ په هر ولایت کې جګړه درلوده، په فاریاب کې، په کندوز کې، په بدخشان کې، په هرات کې، په کندهار کې، په هلمند کې، په هر ولایت کې. د دې معنی دا ده چې دا جګړه فراګیره وه او د خلکو له منځ نه ترسره سوې ده. د هېڅ هېواد هم احسان الحمدلله په امارت باندې نه ده پروت چې موږ د کوم هېواد په دې جګړه کې مرسته وکړي. او بل دا ده چې بلې د پاکستان سره د افغانستان اسلامي امارت د خپلې اصلي پالیسۍ له مخې نه هغه تعامل داسې وسي موږ به د ورورۍ په اساس باندې او د ښه ګاونډیتوب په اساس باندې اړیکې ساتو. دا هم د موږ دپاره ډېر مهم او حیاتي موضوع، هم د سیمې دپاره حیاتي موضوع، هم د دواړو ملتونو دپاره چې ورونه ملتونه دي، ګڼ مشترکات لري. او اوس هم اسلامي امارت په همدې باور ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ ښې اړیکې کولی سي هغه ټولې ستونزې حل کړي چې کله کله مخته راځي. دا د افغانستان په ګټه هم ده، د اسلامي دریځ هم ده. په هغه اساس موږ دوی سره د ښه تعامل او ښه اړیکو درلودل انتخاب کړي وو او په دې باندې موږ پاتې وو. او داسې بیا دغه ستونزې پیښې سوې. موږ فکر نه کوو چې داسې به ستونزې پیښېږي، ځکه چې موضوع چې کومه یادېږي د ټي ټي پي موضوع یادېږي، هغه منځته راغلې ده. او هغه د اوس خبره نه ده، هغه د 2001 نه د 2002-2003 نه راشروع شوې موضوع ده. په خپله پاکستان کې په دغه ستونزه پیدا شوې ده، هغه هم د دوی د ناسمو پالیسیو په اساس او بیا غټه سوه تر اوسه را رسېدلې. نو موږ فکر نه کوو چې دا هغه خبره چې پاکستان خپله ستونزه لري د ځان دپاره وار وارې عملیات په وړاندې کړي، وار وارې د دې ستونزې سره په جګړه کې کیل سوي پاته سوي دي. هغه به اوس راغلی په اسلامي امارت ته به منسوبوي او بهانه به جوړي چې له موږ سره اړیکې به خراب کړي. دا ډېر د تعجب ځای هم ده او د نقصان ځای هم ده چې هغه موضوع چې دوی ته په خپل کور کې ورپېښه ده، هغه راخلي بهانه کوي د اړیکو د خرابېدو دپاره د افغانستان سره. او بیا د اسلامي امارت سره چې د دې دریځ نه لري چې د بل هېواد سره په ټکر کې راشي. دا یې پالیسي نه ده چې له بل هېواد سره ستونزې را جوړې شي. نو دا د واقعا هم د عقلي لحاظه ډېره بعیده او موږ ته هم جالبه شوه چې یو ناڅاپه داسې یو حالت سره مخ شو چې حتی تر دې پورې ورسېدو چې جګړه منځته راشي. د جګړه رامنځته شوله، پیښې وشولې، پر ډیورنډ خط باندې تلفات واوښتل، ګڼ پاکستاني پوځیان هلاک شول، زموږ خواته هم تلفات واوښتل، پر سرحدي پولیس مو شهیدان درلودل. د دې جګړې د ختم دپاره یا د کنټرول دپاره د سیمې هیوادونه رامخته شول، لکه قطر، سعودي عربستان او ترکیه. تاسو هم په یوه بیا دا یادونه وکړله چې د قطر او ترکیه او سعودي عربستان په غوښتنه مو جګړه ودروله. که د دوی منځګړیتوب نه وای دا جګړه به اوږدېدله؟ ګورې د جګړې پیل کوونکي افغانان نه وو. د جګړې پیل کوونکي متاسفانه پاکستاني اړخ وو او دفاع بیا د افغانانو حق ده. او دا حق تر هغه وخته پورې موږ استفاده ځینې کوو او کړې هم دا وو یا به مو کوله چې څو موږ ورته اړ وو. لکه مثلا ستاسو ته مثال درکوم، موږ د امریکا تر تجاوز لاندې راغلو. هغه تجاوز 20 کاله دوام وکړ. موږ 20 کاله جګړه وکړه. د دې معنی دا چې موږ جګړه نه وکړه، 20 کاله موږ ریاکشن وښود، 20 کاله موږ عکس العمل درلود. او که
بل هم هر هیواد په افغانستان باندې تجاوز وکړي، جګړه وتپي، مداخله وکړي، د حریم سپکاوی کوي، افغانان د خپل حق نه د دفاع په خاطر اړ کېږي چې دفاع وکړي او جګړه که ضروري وي جګړه وکړي، که نورې لارې وي هغه هم انتخاب کړي. نو جګړه د موږ انتخاب نه وه، دوام یې موږ نه غوښتو نه غواړو. خو که وتپل سي او مجبور سو، افغانان بیا د دې حق لري چې د هغه وخته پورې چې خپل هیواد دغه شر نه وي دفع کړی، هر عمل چې لازم وي ترسره کړي. تاسو د شر د دفع کولو خبره وکړه. د افغانستان حکومت څومره توانمند دی چې د ځان څخه دفاع کولی شي؟ ځینې خو داسې ریپورټونه هم راوتلي دي چې ګواکې افغانان اوس ډرون تیاري لري د افغانستان حکومت سره، الوتکې موجودې دي. په نړیوالو رسنیو کې هم دا ریپورټونه راغلي دي. تر کومه بریده پورې د جګړې تر کومه بریده پورې د افغانستان څخه د دفاع توان لري؟ الحمدلله دا ثابته شوې ده چې اسلامي امارت هم او په ټول افغانان په عموم کې د خپل هیواد نه د دفاع اراده او جرأت او انګیزه لري. دا مهمه ده. په دفاع کې هم هغه څه مهم دي، وسایل مهم نه دي، ځکه موږ ډېر داسې هیوادونو سره مخ شوي چې له موږ نه پرمختللي وسلې درلودې، موږ نه یې پرمختللې ټکنالوژي درلوده او موږ نه تعداد هم زیات و، عشرباڼې هم ډېر و، وخت هم ډېر درلود. خو افغانان په بریالي شوي. علت دا ده چې موږ یو ډېره قوي انګیزه د دفاع لپاره الحمدلله لرو، په عموم کې افغانان یې لري. او بل دا ده چې کلکه اراده مو درلوده ده چې د خپل هیواد او د حریمو د نظام نه به کلکه دفاع کوو او د خپلو خلکو د حقوقو نه به دفاع کوو. دا یوه فریضه بولو، دا یو عبادت بولو او تر څو چې ورته اړ کېږو د موږ ولس کې دا انګیزه موجوده ده چې موږ مکمله د دفاع هغه توانایي لرو. اوس په دې توانایي کې بېله شکه د جنګ مقتضیات بیل بیل دي، خو موږ هغه وسایل چې په لاس کې لرو، ضرور نه ده چې موږ جزئیات ورکړو، دا خو بیا محرم مسائل دي د نظامي لحاظه. خو موږ د هیواد د ساتنې بشپړه دفاع توانایي هم لرو او اراده یې هم لرو. دې کې هېڅوک هم شک نه کوي، ځکه د افغانانو هغه مزاج داسې راغلی دی چې د خپل هیواد د دفاع د دوی په وینه کې ګډه شوې موضوع ده. دې سره د هېڅوک شک هم نه کوي او څوک د بې باوره کېږي نه. دا موږ ادعا نه کوو بلکې ثبوت لرو. د 100 کلو کې افغانانو د دریو امپراتوریو سره د همدې په خاطر وجنګېدل چې د دفاع انګیزه یې درلوده او بریالي هم ځکه شول چې ټکنالوژي یې نه درلوده بلکې عقیده یې درلوده، باور یې درلود او باور درلودونکي ګټونکي. مننه مجاهد صاحب. په مهمه موضوع ده. ځینې خلکو په د جګړې پر مهال باندې که څه هم دا سوالونه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوي دي، ځینې داسې ټکي را برسېره کول چې ګواکې دا یوه زرګري جګړه ده، دې ته به د دې جګړې نوم ورکول کېدی. خو وروسته دا خبره پراخه شوه، واضحه شوه، د ستاسو د حکومت پالیسي ښکاره شوله او په هغه پالیسي کې هر څه ډېر واضح شول. اوس سوال دا دی، تاسو د ټي ټي پي یادونه وکړله. زه دا پوښتنه ډېره لنډه کوم. اکثره وخت له ما څخه په مطبوعاتو کې دا پوښتنه کېږي، ټي ټي پي په افغانستان کې شته؟ نه، زه دا خبره په ټولیزه توګه ځکه کوم چې ټي ټي پي مخکې ما یادونه وکړه چې د پاکستان داخلي ستونزه وه. دا په پاکستان کې دنني مراکز لري، د خپل بریدونو لپاره د قومندې جیونه لري، د نفوذ لاندې ساحې لري، د تسلط لاندې سیمې لري. هغه به زه فکر نه کوم ضرورت نه لري چې افغانستان ته راسي. یو دوم د افغانانو ژمنه دا ده چې موږ هغه چا ته اجازه په افغانستان کې نه ورکوو چې هغه د افغانستان خاوره د چا په وړاندې استعمال کړي. دا د موږ پالیسي هم ده، دریځ هم ده. خو درېیم یو خبرې ته راسو، پاکستاني اړخ نه ځینې هغه مهاجرین چې په 2011 کال او 12 او 13 کلونو کې هلته عملیات شوي دي، افغانستان ته رااړ شوي دي، مهاجر شوي دي، دا مهاجرین په افغانستان کې شته. اوس کله کله دغه مهاجرینو ته ګوته نیول کېږي چې دا هغه خلک دي چې هلته بریدونه کوي. خو موږ بیا د دې خلکو د مهار دپاره اول ګام دا اخیستی چې دا خلک هم له هغه پولو نه د پولې د ډیورنډ کرښې نه لرې کړي دي، د اوسېدا دپاره یې ورته جوړ کړي او دا هم د دوی سره په مفاهمه کې. او بل دا ده چې هغه کاملا غیر مسلح خلک، یعنې عادي کورنۍ دي، ماشومان لري، ښځینه لري او د موږ داسې خلک لکه موږ چې اواره او مجبور شو هیوادونو کې شیندل شوي، هر هیواد کې افغانان شته. دوی هم هغه وخت د جګړې له لاسه راغله خوست ته، پکتیکا ته، کندهار، نورو سیمو ته چې هغه وخت موږ حاکمیت دلته نه و، د موږ نه مخکې حکومتونه او بیا دا دلته اوسېږي، د هستېدو حق لري. نو دا باید موږ په ټي ټي پي باندې تعبیر نه کوو او نه دوی د دې نه استفاده وکړي. هغه افغان هغه پښتانه مهاجرین دي د جګړو له امله خپل افغانستان ته پناه راوړل.
او دلته اوسېږي او د مهاجر په صفت اوسېږي او د هغو کلک مهار سوی ده مسله خلک په هغو کې نشته او نن داسې څوک پرېږدو چې هغه له دې جنې اراده ولري کوم بلې خاورې په ضد عملیات طرحه کړي یا ضرر ورسوي. مجاهد صاحب په ډېرې بخښنې سره پر دا موضوع باندې لږ نور تم سو. آیا دغه خبرې په مذاکراتو کې په قطر یا په ترکیه کې یا د سعودیانو په وړاندې دا له دې پاکستانیانو سره سوي دي؟ هغوی ته دا ویل سوي دي چې دا مهاجر دي، دا کډوال دي، یا تاسو راسئ ویې ګورئ یا د درېیم فریق راسئ ویې ګورئ؟ دا مقاله بې شکه موږ د مذاکراتي ټیم د غړو هغه معلومات کله کله خپاره سو په خبرو کې راغله ډېر واضح دي. هغلته دوی سره ویل سوي چې دغه خلک چې تاسې مهاجر راغلي دلته اوسېږي، حتی دا ورته اوسېږي که تاسې غواړئ موږ دا در باسو در وباسو تاسې ته به در ولګو. له دې سم دوی موافق نه دي، وینا نه مې راباسي، هغلته د وي کنټرول هغه هم نه غواړي. او بل دا ده هغه وایي تاسې دغه کوم مخکې وویل چې جوینم ورته انتخاب کړي چې دوی واوسېږي هغه شکل دی اوسېدو محدود ده او ګرځېدا یې محدوده ده. بل دا ده چې هغوی کې هېڅ مسلح کس ته اجازه نه ورکوي. دا موضوعات هم شریک سوي دي، په مجالسو کې شریک سوي دي او مشورې هم کې غوښتل سوي دي او دغه هېوادونو کې هم زموږ مذاکرات دا ټول جزئیات شریک سوي دي چې باید موږ دلته یو تفکیک وکړو مهاجر ترمنځ او دغه چا ترمنځ مسله ده او اراده لري جنګ وکړي، هغه جلا موضوع ده. جنګیالي په افغانستان کې هېڅ نه اجازه د بودوباش لري او نه امکانات ورته شته دلته. البته پاکستان کې ما مخکې ویلي چې هغوی خپل هم تر لاس لاندې سیمې لري، مراکز لري، پخوا یې درلوده. هغه وخت دلته امریکا مسلطه وه، بمبارونه کېدل، جنګ و. په افغانستان کې دغه خلک د ټي ټي پي موجوده وو. پاکستان کې په هغه اراضي کې په هغه خاوره په جغرافیه کې اوسېدل، هلته غرونه دي، ځنګلونه دي او دوی ته د اوسېدا امکانات. نو بیا پاکستان څه غواړي؟ ولې دا شخړې پیښېږي؟ علت یې څه دی؟ له نن څخه نه، له کلونو څخه، له لسیزو څخه افغانستان کې دی یو جوړ نظام نه غواړي. ستاسو په ان په موجوده حالات کې د دوی ولې جګړه غواړي؟ ولې شخړو ته لمن وهي؟ ولې په لوی لاس یو ګاونډی د ځان دښمنوي؟ او موږ ته هم دا ډېر د تعجب ځای ده. دغه جنګ چې افغانستان ځینې یعنې قطع نظر وکړو د افغانستان نه، د پاکستان هم هېڅ خیر نه ده. د افغانستان او د پاکستان د خلکو ترمنځ که بدبیني واقع سي، مستقیما د دواړو هېوادونو په ولس باندې منفي اغېز کوي. په تجارت باندې منفي اغېز کړی لکه اوس یې په ډیپلوماسۍ باندې منفي اغېز لري. هېچا په ګټه نه ده. او پاکستان کې هم اکثره نظریات چې موږ مطالعه کوو د سیاسي خلکو، د دیني علماو، دیني اړخو او د عام ولس د پاکستان یو هم د دې طرفدار نه چې افغانستان سره په جنګ کې کېږي. نو اوس موږ ته هم دا سوال ده چې دا جنګ چې پاکستان یې په خپله ګټه نه بولي، ولس یې په خپله ګټه نه بولي او بیا ولې پیښېږي؟ دې نه موږ دا برداشت کولی شو چې د دې علتونه دوه کېدلی شي. زما خپل تحلیل دا ده، یا دا ده چې دا جنګ له بلې خوا نه دوی ته لارښوونه کېږي د غټو قدرتونو له طرفه چې دا سیمه بې ثباته کړي او دوی متاسفانه د بې ثباتۍ د پیښېدو، د ایجاد او د شیندلو مهارت هم لري. دوی ته وظیفه البته هغه خاصې حلقې ته چې په نظامي کړۍ کې دوی موظف دي، هغو ته ویل سوي چې دغه سیمې د بې ثباتۍ دپاره ناامني پېښه کړي او افغانستان کې جنګ وساتي. لکه موږ مخکې اشارې وکړې دې موضوع ته سم د لاسه چې دوی د جګړه پیښې له دې نه مخکې امریکا مثلا د باګرام غوښتنه کوي، بیا فشارونه او دلایل وایي، بیا وروسته دا جنګ پیښېږي. داسې معلومېږي لکه دغه یو هماهنګ ګیم چې وي یا لوبه وي چې دوی کوي او وسیله دی ګرځي دغه خاصه حلقه په پاکستان کې متاسفانه. نو دا د پاکستان جنګ نه ده، دا د بل خوا دیکته کېږي. دوی د جنګ د مزدورانو په څیر او د اجرتي قاتلانو په څیر رول ادا کوي. یا دا وجه ده او یا دا وجه ده چې دوی فکر وکړي چې اسلامي امارت کله حاکم سو، ګمان به یې دا و د تبلیغات هم 20 کاله داسې و چې اسلامي امارت د پاکستان خلک د پاکستان په لاس کې، دوی فکر کړی دا به رښتیا داسې وي. او کله چې واقعیت ته راغله، اسلامي امارت خپل نظام جوړ کړ، مذاکرات یې بریالي کړل، امریکایانو سره خپل مستقل دریځه منځ ته راغله، حکومت و نظام او چلښت او قوانین هر څه خپل اختیار او د واک دي. دوی سره کېدای شي دا سوال پیدا شوی چې دا خو باید د موږ تر اثر لاندې وای، دا ولې نه مستقل دي؟ دا خاصه کړۍ چې دلته تسلط درلودل غواړي، نه هغه عام پاکستان ولس، نه هم د پاکستان هغه سیاسي څیرې چې هغه معقول خلک دي، درانه خلک دي، دینداره خلک دي، د افغانستان سره د ورورۍ او قوت په فضا کې ژوند کول غواړي او تعامل ژوند یې کړی له موږ سره. هغه هدف نه، د خاصه کړۍ چې حاکمه ده په فوج کې او بیا هغه قدرت هم لري. نن سبا هغوی دا فکر کېدای شي چې افغانستان باید د دوی په مزاج وچلېدلی وي، پالیسیانې دوی کنټرولولی. نو چې نه اوسو استقلال او مستقل خلک شو، نو راځي توطیې ورته جوړه کړي.
دا دوه علته کېدلی شي، خو بل چې هېڅ کې جهیږي نه، دا د چا په ګټه هم نه ده او دغه خوب چې دوی ویني غلط ده. نه په دې کې بریالي کېدلی شي چې د دوی لپاره وسیله شي دلته به بریالي شي، نه په دې کې بریالي کېدلی شي چې په داسې مستقل نظام چې اسلامي امارت لري او دا مستقل مزاج چې دوی لري په دې باندې به یو نوم تسلط پیدا کړي. دا هېڅ ممکن نه ده. مجاهد صاحب د سیمې هیوادونه د پاکستان په دې اعمالو خبر دي؟ څومره اطلاعات لري یا ستاسو انګېرنه څه ده د حکومت په صفت باندې؟ آیا د سیمې هیوادونه هم په دې پوهېږي چې پاکستان په دې سیمه کې یوه بلې جګړې ته که ستاسو اول تعبیر ته راسو چې دوی بلې جګړې ته لمن وهي؟ زه فکر کوم ځکه دا نن سبا کې خو اول د انټیلیجنس او استخباراتي معلومات او د وسایلو په مټ باندې د خلکو په نیت باندې ځان خبرېدل دا ډېر اسانه سوي دي او د سیمې هیوادونه ټول داسې هیوادونه داسې لوبېدلي دي او سیاستونه یې قوي پاتې سي. مثلا په سیمه کې موږ ایران غوندې یو قوي هیواد لرو چې هغه د جنګ په انقلابي حالاتو کې تر اوسه پورې اوسېدلی. دغسې روسیه لرو، چین لرو چې دوی ډېر قوي استخبارات لري. دغه ارادې دوی کشف کړي دي. زه فکر کوم دوی پې پوه دي په دې دسیسو باندې، خو داسې بیا تر اوسه پورې یو ګډ دریځ د دې په وړاندې نه ده ښودل شوی. مصالحې به دوی لري، پوه دي، زه فکر کوم پوه دي، ځکه دا توطیې دي او د توطیې آغاز چې چا کړی دی هغه په نیت باندې دوی کېږي. دا ډیره مهمه ده مجاهد صاحب. زه لږ له دې موضوع څخه دې اړخ ته ځمه چې په سیمه کې هیوادونه له طالبانو سره د افغانستان د اوسني حکومت سره اړیکې پالي، اړیکې ساتي، د دې ثبوتونه او هر څه رابرسېره سوي دي او ښکاره کېږي که هغه د سیمې هر هیواد دی په اقتصادي ډګر کې هم په نان اقتصادي ډګر کې هم دا شی روان دی. اوس سوال دا دی ولې دا د سیمې هیوادونه د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني؟ آیا دې کې د کورنۍ کم اړخ ښکیل دی، یعنی کورنۍ سیاست ښکیل دی، او کنه بهرنۍ ډیپلوماسي دغه دا ده چې انګېرنه دا ده چې باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي؟ زه فکر کوم هیوادونه د نورو سره چې تعامل کوي یا سیاسي اړیکې جوړوي هغه د خپلو منافعو په اساس باندې جوړوي او دا د رسمیت موضوعات هم ټول منافع په ایجاب سره مخته راځي. لکه مثلا روسیه چې د هغوی افغانستان په رسمیت وپېژند څه کړل، منافع یې دا ایجابول چې دا کار وکړي، موانع یې لرې کړل او اقدام یې وکړ. او نور هیوادونو سره د اسلامي امارت تعامل اوس هم په رسمي فاز کې صرف اعلان یې نه ده سوی، دغه کمښت لري. یعنی مکمل موږ په رسمي تعامل کې لګیا یو، سفارتخانې لرو او ډیپلوماټیک مراکز لرو او د دواړو طرفونو نه راسه درسه لرو او همداراز هغه څه چې رسمي تعاملات ایجابوي د ټولو سیمه ییزو هیوادونو سره موږ لرو. صرف اعلان د دې جینه ده سوی. زه حدس وایم چې هغوی د خپل هغه هیواد اړیکې له دنیا د لویو هیوادونو سره چې وخت په افغانستان کې ښکېل پاتې سوي، په جګړه کې پاتې سوي او اوس یې ظاهرا داسې د رسمیت پېژندلو مخ هم په نړیوال سټیج باندې نیولې، د هغو هیوادونو سره خپل تعاملات سنجوي چې دا بیا دوی ته ضرر ونه کړي او نزاکتونه مراعات کړي، خپل اړیکې مراعات کړي. هغه شی اصلي علت ده، نه داسې د موږ سره تعامل باید ونه کړي. تعامل په عمل کې روان ده او افغانستان اوس تقریبا د 40 نه ډېرې سیاسي استازولۍ په دې باندې لري، ډیپلوماټیک مراکز لري، سفارتونه او کنسولګرۍ لري او قونسلي خدمات لري او راکړه ورکړه او راشه درشه او تجارت لري. د دې ټولو معنا دا ده چې موږ په رسمي حالت کې روان یو هیوادونو سره تعامل. که له سیمې لږ بهر ووځو مجاهد صاحب، له امریکا او لویدیځو هیوادونو سره مو اړیکې څنګه دي؟ خبرې روانې دي؟ که خبرې ورسره کېږي پر کومو بنیادونو باندې ورسره کېږي؟ تازه هم د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد راغلی دی افغانستان ته او خلک بېلابېلې انګېرنې لري. آیا تاسو د امریکا د متحده ایالاتو یا د لویدیځ سره په خبرو کې یاستئ؟ که یاستئ کومې خبرې وي؟ موږ کوشش کوو چې افهام تفهیم زیات سي او هغه سوء تفاهمات په منځ کې لا پاته دي هغه حل سي ولرې سي. تاسو پوهېږئ چې د جګړې حالت د دواړو اړخونو ترمنځ تېر سوی د افغانستان او دوی په جګړه کې پاته سوي دي او اوږده جګړه وه. د دې جګړې په ضمن کې خو تنها د وسلو جګړه نه وه، فکري جګړه هم وه، مطبوعاتي جګړه هم وه. یو څه هلته ذهنیتونه هم دې ته نه دي جوړ چې
د اسلامي امارت سره تعامل حزم کړی سي نو دوی هم هلته په خپل کور کې په کارخانګي باندې لګیا دي چې ذهنیت دې ته آماده کړي چې د افغانستان سره تعامل دوی ته مهم ده او د عیب نه ده او د یوه لاسته راوړنه جوړېږي دوی دپاره او بل دا ده چې د افغانستان هم خپل هغه اپشنونه استعمالوي چې په دې لاره کې ممد تمامېږي یعنې موږ دا اطمینان ورکوو چې اسلامي امارت افغانستان د هېچا په وړاندې د استعمالېدو اجازه نه ورکوي یا داسې افغانستان غواړي له ټولو هېوادونو سره ښې اړیکې ولري هم په تجارتي اړخ کې هم په ډیپلوماتیک اړخ کې او درېیمه داسې افغانستان په اقتصاد محور او اتصال محوره پالیسیو باندې باور لري او دا د ټولو په ګټه د سیمې امنیت د ټولو په ګټه ده ښه تعامل له غرب سره هم کولی سو منځته راوستی سو نو دا پیغامونه نقل سوي دي خو دوی به فکر پرې کوي په دې موضوع باندې بیا هم وایم چې وړه خبره نه ده دواړو اړخونو ترمنځ جګړه تېره سوې هغې جګړې تر شاته څه واټن پرېښی ده دا واټن په تسلسل سره او په نرم حالت سره بېرته لنډېدلی شي بله ستاسو له نظر 2025 کال څنګه ارزوئ کومې تر ټولو لویه لاسته راوړنې مو درلودې د افغانستان اسلامي امارت په 2025 کال کې هغه څه چې لاسته راوړي په ګڼو بودونو کې کولی شي تشریح کړي اول د 2025 کال کې امنیتي وضعیت له ټولو تېرو کلونو په ډېر ښه حد کې و او دا اساسي موضوع ده افغانستان امن ته ضرورت دی آرامش ته ضرورت دی په تېرو دغه اتو میاشتو کې موږ هېڅ ډول پیښه نه لرو چې هغه د خلکو دپاره د تشویش سبب سي د کوم له خوا نه د یو سوء قصد وي یا څه وي او د امنیتي لحاظ امنیتي ځواکونه پیاوړي سوي دي عدد یې ډېر سوی روزنه یې قوي سوې ده اکمالات یې ډېر سوي دي او په درېیم حد کې د افغانستان هغه ځواکونه امنیتي ځواکونه بریالي سوي دي چې ټول هغه تهدیدات چې واقع کېږي یا پېښېدونکي وي مخکې له دې چې واقع سي خنثی کړي او مخنیوی وکړي چې دا د یو هېواد د استخباراتي ارګان دپاره تر ټولو نه لویه موضوع ده تهدیدات تشخیص کړي او له منځه یې یوسي دا کار سوی او همداراز په اقتصادي بودونو کې افغانستان پرمختګ درلودلی ده او په نورو بودونو کې هم پرمختګ درلودلی شي انشاءالله بحث وکړو روسیه هم افغانستان په رسمیت وپېژنده دا په خپل ذات کې ډېره بېله شکه ډیپلوماتیک اړخ کې هم پرمختګونه لرو پرمختګونه به په کور دننه هم ډېر وي د هېواده بهر به هم ډېر سوي وي نور به هم کېږي که بې پرې راته ووایاستئ لویه ناکامي د افغانستان د اوسني حکومت په دې تېر 2025 کال کې څه وه ناکامي خو زه فکر کوم داسې یو شي ته وایي چې په هغه کې سړی پاته راسي یو شی اراده وي او ونه شي کولی زه فکر کوم په 2025 کال کې کومې برنامې چې موږ په مختلفو بودونو کې طرحریزي کړې وې هغو ته رسېدلي یو یعنې ترلاسه کړي دي خو یو څه شیان لا داسې ناتمام پاتې دي ناتمام ورته ویلی شو اول ناتمام کار دا ده چې د اقتصادي لحاظ افغانستان لا هم هغه حد ته نه ده رسېدلی چې بشپړ په خپلو پښو ودرېږي او ډېر پراخ لاس ولري او بل دا ده چې ناتمام کار دا پېښ شو چې افغانستان د مهاجرینو د راتګ د هجوم سره مخ شو تر اوسه پورې د هغو په مقابل کې اگر څه ډېر خدمت سوی ډېر کار سوی دی خو لکه څنګه چې زموږ زړه غوښتل هغه حد ته لا نه رسېدی چې د مهاجرینو دپاره د کورونو اعمار د ذمې په رارسېدو کې باید سوی وای ځینې نور کارونه هم باید ترسره سوي وای او درېیمه داسې بیا موږ نه غوښتل پېښ شول دغه د پاکستان سره د اړیکو موضوع وه چې موږ په د دې په لټه کې اوس د اړیکې هم په اقتصادي برخه کې هم په ډیپلوماتیک عرصه کې هم په نورو برخو کې وده وکړي لکه څنګه چې نورو هېوادونو سره وده کړي هغه د چالش سره مخ شو هغه کې موږ مخیر نه وو زموږ مجبوري وه موږ حالت تحمیلي حالت سره مخ شو دا موږ ته ښه نه برېښي چې دا حالت سره مخ شوي نور د نورو هېوادونو سره موږ په مختلفو برخو کې ډېر بریالي روان او په ډیپلوماتیک عرصه کې هم په نورو برخو کې ښه تعاملات منځته راغلي مننه که لږ د دې قضیې یو بل اړخ هم راواخلو د 2025 کال د داعش خطر کم سوی دی که
په تبلیغاتي ډګر کې کم شوی دی، ځکه داعش یوه ننګونه بلل کېږي د افغانستان دپاره او تر ډېره بریده پورې ډېر واضح تاسو هم ورباندې غږېدلي یاستئ. د افغان حکومت نور چارواکي هم ډېر په واضح الفاظو باندې ورباندې غږېدلي چې د داعش ځالې د ډیورنډ د کرښې هغه اړه په پاکستان کې دي. نو دا خطر لا اوس هم پر ځای پاته دی او که په دې باندې هم توانېدلی یاستئ چې په دا تېر 2025 کال کې مو کنټرول کړی دی تر نورو کلونو؟ نه الحمدلله د داعش پدیده ډیره تضعیف شوې ده. تاسو به یاد وي چې کله اسلامي امارت حاکم شو داعش په کابل کې مراکز درلودل، په لویو ښارونو کې پټ ځایونه درلودل، د حمایوي جریانونه وو او د دوی د وجود نه د استفادې توطیې روانې وي. اسلامي امارت د خپل کلکو امنیتي تدابیرو په وسیله او په ښه کلک هوډ او ایمانداري سره وتوانید چې دا پدیده بشپړه خنثی کړي. اول د دوی موجودیت له افغانستانه محو کړي، بیا چې دوی مجبور شول د باندې ووځي د ډیورنډ یې غاړې ته څه ځالګۍ جوړې کړي، د هغه افشا وسي، په هغه باندې نړۍ خبره سي، یو هغه ته هم نړیوال متوجه سي چې وروستي اقدامات هم ترسره شول. دا لاسته راوړنې زموږ د هڅو په پایله کې شوي دي. او بل دا ده چې داعش نور په افغانستان کې یو تهدید نه ده. البته که کوم جنایت رامنځته کړي ډېر ژر به په جزا رسېږي، په یو بد اراده او بد نیت هم ولري زموږ د استخباراتو لخوا نه کشف کېږي. او ډېر ښه زیری زه هېوادوالو ته دا لرم چې زموږ امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړ شوی ده، استعداد یې لوړ شوی ده، تعداد یې لوړ شوی، روزنه یې ډېره شوې ده. مثلا موږ په اردو په برخه کې تر اوسه پورې 1,81,484 نفره دا روزنه کړې ده. دا د کال په جریان کې منځته راغلي. دا روزنه په خپله د اردو هم مصرفي کار ده او هم ډېر دقت غواړي او هم بیا سخت کار ده، اسانه نه ده. تاسو وینئ د ګڼ هېوادونه د درېیمې نړۍ هېوادونه په د اردو په روزنې په برخه کې مقروض کېږي، د نورو هېوادونو سره تړون لري یا حتی خپل استقلال ته سوال لاندې راوړي. خو اسلامي امارت په خپل مټ توانېدلی د افغانستان په ظرفیت او په افغاني فکر، په افغاني اراده او تصمیم چې د ځواکونو هغه روزل سوي شمېر 1,81,000 ته لوړ کړي. دا یو لویه خبره ده. تنها د پولیسو په برخه کې په تېر کال کې 1,300,000 نفر دا روزل سوي دي. یعنې تنها د پولیسو په برخه کې هغه هم د سرحدي پولیسو برخه شامله ده، هم د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزه ده او هم د لوجستیک په برخه کې ده، هم د ترافیکو د نورو برخو چې پولیس پورې اړه لري. په دې ټولو برخو کې مسلکي روزنه ورکړل شوې ده. تعداد 1,00,000 ته خېژي. دې معنا دا ده چې موږ دلته پانګونه کوو په خپل امنیتي ځواکونو باندې او هغوی ته کار شوی ده او قوي شوي. کله چې زموږ امنیتي ځواکونه قوي کېږي د دې معنا دا ده چې موږ د تهدیداتو په وړاندې باندې فایق کېږو، بریالي کېږو. نور د افغانستان امنیت د خطر نه وځي چې څوک یې تهدید کړي او نور دلته د فتنو د شر پارونې زمینه چاته نه مساعدي. داعش او داسې نور فتنهګرې اړخونه چې غواړي افغانستان کې بیا هم ناامني جوړه کړي، هغه خنثی دي، په نطفه کې خنثی کېږي. او افغانستان انشاءالله چې په دې لحاظ امنیتي لحاظه په ښه لوري روان ده، ډېر ښه تصامیم په لاره دي. په دلته دا یوه یادونه مجاهد صاحب کومه د دغه متعلق د تاجکستان د برید متعلق. په تاجکستان کې پر چینایي وګړو باندې برید وشو، پلټنې وشولې، نیونې وشولې. ته ماته اطلاعات راغلل چې په بدخشان کې چاپه ووهل شوه، هغه کس څوک یې طراح و هغه ونیول شو. په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی؟ څومره تاسو تاجکستان او چین دواړه قانع کړای شول چې دا برید یا کسان ونیول شول یا دا برید د افغانستان د باندې طرح شوی؟ یو ښه کار خو دا چې د بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب هم په خپلو خبرو کې وړ مورز وویل، دا د دغو هېوادونو سره موږ په اړیکه کې یو او د همکارۍ په حال کې یو او د دوی سره معلومات هم شریک شوي دي او قانع شوي دي چې دا توطیه له کوم ځای نه پیل کېږي او له کوم ځای شروع کېږي. د توطیهګرانو ما مخکې یادونه وکړه د خبرو په پیل کې چې نن سبا ټکنالوژي په هغه حد کې نه ده چې څوک د پټ لوبې ډېرې بریالۍ کړی سي او یا د پټې وساتلی سي. دغه پیښه هم د دې لپاره شریرې کړۍ کوي چې د افغانستان او د چین ترمنځ او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بدګماني را پیدا کړي. هدف دا نو مخکې له دې چې دا بدګماني ته ورځو یا ایجادېږي یا هڅه کېږي، موږ دغه هېوادونو سره په افهام تفهیم کړو. یو باور انشاءالله د افغانستان په اړخ کې ده او باور یې ترلاسه شوی. دغه جریان باندې مخکې خبر شوي چې توطیه په لاره ده او وروسته چې پیښې شوي دي جزئیات سره شریک شوي. تر اوسه په دغه قضیه کې چې نیونې شوي دي، راسره وړلنې شوي دي، تر اوسه فقط دومره ویلی شو چې رښتیا هم شریر حلقې
نیول شوي دي او تر تحقیق لاندې څېړنې لاندې او دا هم ویلی شو چې د یو بهرني هېواده دا توطیه په لاره ورځېدلې. بهرني هېواد زه سر نه ورښکاره کوم ځکه توطیې په افغانستان کې کم بهرني هېوادونه جوړي یا په دا ډول توطیو کې د چا کم لوري ګټه وي. زه راځم اقتصادي اړخ ته مجاهد صاحب. چین او د تاجکستان یادونه تاسو وکوله. دوی او د سیمې نور هېوادونه په دغسې یو حالت کې چې اوس د ډیورنډ کرښې دروازې باندې دي، موږ تجارت له پاکستان سره نه لرو، دوی څومره رول لوبوي د افغانستان په اقتصاد کې؟ څومره مرسته کړې ده؟ مرسته څخه مې مراد دا نه ده چې دوی د افغانستان ته یو شی مفت ورکړي، یعنې په دا اقتصادي ډګر کې څومره مرسته کړې ده، څومره لاره خلاصه پرېښې ده، څومره امتیاز هغه تجارت ته ورکړی دی چې هغه دوی سره تجارت کوي. ګورئ افغان صاحب دغه تجارتي راکړه ورکړه او اقتصادي تعامل دا د دو طرفه ګټه لري، یعنی هغه هېواد ته هم ګټه لري، موږ ته هم ګټه لري. یو دا دو طرفه اړتیا ده. یعنی موږ اول اسلامي امارت په دې هڅه کې ده چې اقتصادي لحاظ افغانستان موږ د هیچ چا تر سوري لاندې نه راولو. په دې معنی چې موږ سره نن کومک وکړي سبا بیا احسان را باندې واړي، نن کومک وکړي سبا بیا په موږ باندې باج کیږي. دغه ناحیې نه افغانستان متضرر شوی په کلونو چې افغانانو د آبادی په تمه، د جوړېدو په تمه او د دې په تمه چې ګوندې خیر راوړي د هېواد ته، د غټو قدرتونو یا د داسې هېوادونو سره په تعامل کې اخته شوي دي چې هغه بیا کابو کول د دوی د توانه وتلې خبره وه. هغوی بیا اشغال کړی، هغوی بیا دلته بد ارادې درلودلې دي. د دې په ځای چې موږ آباد کړې ړنګې کړو 40-50 کاله، خو د توطیې د همدې ناحیې نه موږ ته راپېښ شو. اوس اسلامي امارت د ټولو تېرو حالاتو نه په زده کړه اراده یې دا ده چې موږ فقر او مسکنت قبلوو، خو د چا تر ځغ لاندې تګ نه قبلوو. او که څوک اقتصادي تعامل له افغانستان سره کوي، هغه تعامل ته موږ آماده یو چې بالمثل تعامل، تجارت را سره کوي تجارت ورسره کوو، صادرات واردات را کوي موږ صادرات ورته لرو. او دا تعامل به د احسان نه خالي وي، د چا نیکي نه ده بلکې انساني اړتیا ده. او په ښه شان یې کوو، په امانتداري یې کوو، په صداقت یې کوو او په تعهد یې کوو. له چین هېواد سره زموږ تجارت په ډېر ښه حد کې روان ده. زیاتره وچې میوې او د افغانستان زیاتره صادرات چې چین ته کېږي، دغسې د سیمې نورو هېوادونو ته کېږي، تر هندوستانه پورې، تر ازبکستان او ایران پورې زموږ صادرات الحمدلله ډېر ښه روان دي. مهم عنصر په اقتصاد کې د صادراتو کچه ده. صادرات الحمدلله په تېر کال کې هم د وړم کال په څېر یا له هغه نه ښه پاتې شوي دي، سره له دې چې موږ محدودیتونه هم درلودل، ستونزې هم درلودې، ولې صادرات هم ډېر ښه پاتې دي. د دې سره اقتصاد د افغانستان وده کوي، هغه تورم پولي هغه له منځه ځي او دغه بیلانس ته نږدې کېږو چې موږ یو وارداتو صادراتو ترمنځ لازم بیلانس ولرو. بله موضوع دا ده چې افغانستان د ټولو هېوادونو سره د خپلو دروازو په خلاص پاتې کېدو کې بریالی شوی ده. په دې معنی چې موږ اوس پاکستان سره دغه د شخړې راتګ راهیسې دروازې بندې، د شپږو دروازې چې پاکستان سره موږ درلودلې دا بندې شوي دي، خو د افغانستان په اقتصاد او په بازار باندې بد اثر نه ده غورځېدلی. ځینې شیان محدود قیمته شوي دي. د هغې علت هم دا ده چې زموږ تجارانو ټوله خپله کاته چې په اصطلاح ورته وایي یا هغه اقتصادي بزنس هغه اړوي بل هېواد هغه اړوي، مثلا خپلې پیسې بېرته راباسي، خپل لار بدلي، نوی ترانسپورټ پیدا کوي، نوې اجازې اخلي، د هېوادونو سره نوې قراردادونه کېږي د تجارانو لخوا. نو هغه دغه خلا یو میاشت دوه میاشتې به ونیسي چې زموږ په هېواد کې لږ د ځینو شیانو قیمتونه لوړ شوي دي، هغه هم بېرته کابو کېدو په حال کې او ډېر یعنې منفي اغېز دغه بندېدو د دروازې ونه د دې علت دا چې افغانستان تقریبا په داسې یو اقتصاد باندې متکي شوی چې هغه اصلي اقتصاد ده او داسې اقتصاد چې خپله د افغانستان په اراده او په اختیار کې د بل شوي حالت سره نه یو. او بل دا چې د افغانستان تولیدات به حد الحمدلله ډېر شوي. اوس موږ تنها په هرات کې تر 1200 فابریکې تولیدي فابریکې لرو. د دې شمېر چې اسلامي امارت راغی 1.5 فابریکې موږ درلودې. تاسې خپله وسنجوئ 1.5 چې 1200 ته رسېږي، یعنې 1050 فابریکې پرې ډېرې شوي دي. ځکه هلته موږ سهولت ایجاد کړ د برېښنا په رصد کې. غواړم ورځ تاسې به اعلانونه اورېدلي په هرات کې موږ د برېښنا نه پروژې درلودې چې څو یې افتتاح شوې څو یې آغاز شو. د دې معنا ده چې موږ هلته اقتصادي زون ته کار کوو او افغانستان به راپورته کېږي په خپل تولیداتو. په نورو ولایتو کې هم د تولیداتو لپاره ډېر غټ کار وشو الحمدلله. اوس هغه پیشنهادونه چې د فابریکو د جوړښت لپاره تقریبا موږ د منابعو نه معلومات وکړو 1000 فابریکې د جوړېدو په پیشنهاد پاتې کې جوازونه غواړي دا اوس یعنې 1000 فابریکې به نورې ډېرېږي. د دې سره د افغانستان تولید ډېرېږي. موږ 2-3 ګټې کوو. یو دا چې موږ صادرات ډېر شي، دغه تولیدات چې کېږي اکثره باندې هم صادرات کېږي
او بل به دا چې افغانستان د خودکفایي په لور باندې ښه ګامونه اخلي. په ډېرو برخو کې به موږ خودکفا کېږو، د نورو هېوادونو نه هغه مواد چې هغه کیفیت یې کمزوری یا تجارتي عنوان باندې جوړ سوي وي هغو نه به خلاصېږو، موږ به د اصلي تولیداتو څښتنان ګرځو انشاءالله. اقتصادي تحول زمینه داسې برابري. د باندې د اقتصادي بندیزونه د بانکداري ستونزې څومره تاثیر لرلای شي او د دې اقتصادي بندیزونو لپاره تاسو یو عملی حل لاره هم لري، یعنی که لري هغه کومه حل لاره ده؟ موږ افغان صاحب دغه اقتصادي بندیزونه یا ځینې بانکي ستونزې پیدا سوې هغه وخت کې بیا موږ باندې فشار ډېرېده چې موږ د تعامل هغه هېوادونو سره درلودلی چې هغه دغه بندیزونو کې رول لري، لکه غربي هېوادونو سره، اروپا سره، دوی سره د موږ راکړه ورکړه تر اوسه پورې په یو حد کې ده، خو د بانکي سیستم دپاره بیا بېرته بدیلې لارې جوړې شوي دي چې هغه رصد د پیسو اسانه سي وسي. موږ ستونزه په دې برخه کې تر اوسه نه حس کوو. تاسې بېږي چې افغانۍ قیمت په دغه تېرو وختونو کې بیخي ثابت پاتې شوی دی. ډېر وخت یو راپور خپور چې افغانۍ په سیمه کې 4مه کرنسي وسې ثابته پاتې. په هر صورت د دې معنا دا ده چې موږ د هغه بندیزونو نه متاثره سوي نه یو، برعکس په اپشنونو باندې کار شوی د افغانستان وړتیا خپله ډېره کړې ده. بلکې چې یو څوک تر فشار لاندې راسي تاسې به ګورئ بیا کله کله بدیلې لارې سنجوي. بدیلو لارو برکت دا اوس چې افغانستان تر ډېره حده پورې په نورو داسې لارو باندې متکي شوی ده په بانکدارۍ کې چې د هېوادونو سره شخصا تعاملات منځته راسي. او داسې وخت خو بیا اټکل نه کېږي چې پاکستان ته دې بیا افغانان محتاج وي، یا په وړو کې یا په غوړو کې یا په دوا کې یا په بل څه کې. زه فکر کوم چې مخکې اوس افغانستان په خپلو پښو درېږي او د صادرېدونکي هېواد په څېر راښکاره کېږي. د دې معنا دا ده چې افغانستان له هېڅ هېواد محتاج نه وي. البته د تعامل برخه نو د انساني اړتیا ده چې د ټولو هېوادونو سره به یې لرو، پاکستان سره به یې ډېر لرو ځکه چې ډېره راکړه ورکړه لرو، ګڼه سیمه هم سره مشترکه ده، ولسونه هم سره ډېر عادت شوي دي او د دروازې مختلفې دي. نو که عادي حالت ته راسو ډېر ګټه سره رسولی شو. په هر صورت که نه وي هم لکه دا اوس چې بندیزونه ولګو دروازه بنده شوه، افغانستان نه متضرر کېږي ځکه افغانستان په بدیلو اپشنونو باندې فوق العاده کار کړی، بریالی شوی. مجاهد صاحب د نشهیي توکو د کرکیلې او قاچاق کچه په افغانستان کې صفر یادېږي. د ګاونډي هیواد یعنی خاص کر د پاکستان تر ډیورنډ کرښه هغه اړې ته کښت شوی دی، تاریا کرل شوي دي، کوکنارو چرس کرل شوي دي، ویډیوګانې او اسناد په خواله رسنیو او رسنیو کې کښته پورته کېږي. څومره فکر کوئ چې دا به د افغانستان پر لاره باندې د قاچاق لاره ورته جوړه شي یا بیا خدای مکه د افغانستان ولور ته مخه نه کړي؟ څومره امکان لري؟ ګورې د عمومي د نشهیي موادو په وړاندې باندې اسلامي امارت کوم دریځ ونیو او منع یې کړل د شرعي زاویې نه دا موضوع مطرح شوه او د اسلامي امارت زعامت چې کوم تصمیم په دې مورد ونیو هغه په دې خاطر ونیو چې د نشهیي توکی د انسان دښمن ده او هغه انسان که افغان وي متضرر ده نه باید ورسي، که بل څوک هم د باندې له افغانستانه انسان ته باید ضرر له دې نه یعنې بند کړو. نو بیا دهقانان دې خیر اوسي، د افغانستان دهقانان سره د فقر سره لاس و ګریوان مشکلات درلودل، دغه حکم ډېر ښه عملي شو، تطبیق شو. اوس کښت په افغانستان کې د دې شانو نشته، هغه صفر شوی او همداراز د قاچاق په برخه کې هم ډېر ګړندي ګامونه واخیستل شو. هغه پولیس دلته تربیه شوي روزل شوي هغو اقدامات وکړل، د تجارت مخه یې ونیوله، د انتقال مخه یې ونیوله، د قاچاق په وړاندې باندې مبارزه وکړه. خو یو شی موږ معلومات لرو، بلې متاسفانه چې د هغه کښت چې به د ځینو ولایتو کې په جنوب غرب حوزه کې کېده هغه اخواته واوښتې، د ډیورنډ کرښې خواته زمینه ورته مساعد شو. په دې کې موږ داسې بولو چې کېدای شي تشویقي کار شوی وي، هغه خواته لاړ. خو بیا د هغو د بیرته راقاچاق کېدو افغانستان ته هم خطر موجود و. بالمقابل بیا اسلامي امارت دا تصمیم ونیو چې دلته کوم احتمالات د دې لیدل کېدل چې هغه د دې کاروبار دپاره ذخیره سي یا د هلته بازار جوړ سي، تور بازار یا د تګ راتګ او د قاچاق استفاده له هغه موارد نه وسي چې موږ دلته بلد وو دا سیمه کې هغه هم ټول پنځه کړي او مخه هم نیولې ده. خو یو شي نه له افغانستان لا هم متاسفانه متضرر ده چې هغه صنعتي مخدره توکي لکه تابلت کاد او ځینې نور مواد دي چې هغه صنعتي دي او جوړېدونکي دي او په لاس جوړېږي، هم له د باندې راځي. په افغانستان کې هم ځینو ځایو کې اوس هم زموږ پولیس مخ کېږي داسې پیښو سره چې هغه واړه کورنۍ جوړېږي، بیا د باندې راوځي او بیا چاپې پې غورځي له منځه ځي. یو وخت به ونیسي چې بشپړ دغه قاچاق یې موږ صفر ته رسوو، دا وخت نیسي.
که په ګاونډیو کې کار چېرې هم کرل شي افغانستان به بیا د دې شي مرکز ځکه نه وي چې دلته یو ټینګ تصمیم داسې موجود ده چې د دې شي په وړاندې به مبارزه کېږي او کلک به ورسره درېږو. بدیل معیشت و بزګرو ته ورکول سو یا د ډیمونو په کچه یا د اوبو په کچه یا بلې اسلامي امارت چې څومره توان لري خپل خلکو په خدمت کې واقع ده او هڅه کوي چې خلک هم بیرته راپورته شي په زراعت برخه کې څو کاره سوي دي. د بدیلو کښتونو ته ترویج ډېر ورکړل شوی ده، مثلا په ځینو سیمو کې د زعفران ځینې پستې دي، ځینو سیمو کې د نورو بدیلو کښتونو چې هغه احتمال و د زراعت وزارت لخوا هم سوي دي، ځینې نور اقدامات هم ترلاسه لاندې نیول شوي چې خلک په نورو بدیلو کښتونو باندې مصروف شي. او بل د دې دپاره بیا د چک ډیمونو د جوړېدو په افغانستان کې د ولسوالۍ په سطح باندې حکم وشي یو ډیم باید جوړ شي، د اوبو د درېدو ذخیرې جوړې شي. هغه الحمدلله د نن موږ راپورونه د مختلفو ارګانونو راجمع کړل، حدوداً 406 چک ډیمه په عموم کې جوړ شوي دي چې مختلفو ارګانونو باندې تقسیم شوي، ابو برق او شافي دهات او ځینې نور ادارې مسله شاملې وي. یغو دا جوړ کړي په عموم کې نن شمېرې چې موږ ته لاسته راغلي، دا ډېر یو لوی رقم دی چې دا تنها ډیمونه جوړ شوي. هغه د اوبو لوی بندونه چې جوړ شوي هغه 3 رقم وو. یو هغه اوس په تېره اداره کې په هغه باندې کار شوی نیمه کاره پاتې وي، هغه نیمه کاره پوره شوي، کار یې بشپړ شوی. لکه د کمال خان یو فاز پاتې و، د کمال خان د بند شاو عروس په کابل کې برخې پاتې و، همدغسې پاشدان پاتې و چې تېر کال سږ په جریان کې استفادې ته وړاندې شو. او ځینې داسې وي چې د طرحو په حال کې وي، د جوړېدو هغه لا نه اوسوي، طرحې وي، هغه باندې کار د شروع کېدو پیل شو. موږ د جوړېدو لرو په دې برخه کې. موږ الحمدلله هغه بندونه چې جوړ شوي دي، بخش آباد په فراه کې او پلتوني په پکتیکا کې او مري بند په زابل کې د لوی بندونه دي چې د دې د جوړېدو اوس کار ښه تیز روان ده. او هغسې مطالعات روان شوي دي چې راتلونکي کې به په پلان کې نیول کېږي د سکل بودیجې لپاره وړاندې شوي. د زردالو بند په نامه یو غزني کې یو لوی بند ده، دا جوړېږي. تخار کې د کوکچۍ سفلا په نامه مهم بند ده، دا جوړېږي. او د کجکي بند هغه کاسه د اوبو چې پرې اوړي اصطلاح ورته استعمالوي ده چې هغه به لوړېږي، 10 متره به نور هم لوړېږي چې د ذخیرې گنجایش ډېر شي د اوبو د ذخیره کولو دپاره. 10 متره چې لوړ شي له مځکې نه دا ډېر لویه ذخیره ده. کجکي به تاسو ته معلوم ډېر لوی ظرفیت د اوبو لري په 10 متره جګېدو دپاره چې جګ شي تر پارچاوې پورې. د دې معنا دا ده چې دا ذخیره به لا هم ډېر اوبو جذبولی شي. او نور کانالونه شروع شوي، کانالونه هغه د شاهي کانال د په لغمان کې کار پرې روان ده اوس ښه تیز. نهر سراج کانال د په هغه باندې کار روان ده چې بیرته جوړېږي په هلمند کې. او دا راز د په نورو برخو کې هم داسې کارونه روان دي. ناکامورا کانال خبرونه راوتلي وو، بلې د ناکامورا د کانال خبرونه او هغه کانال هم په کار پرې روان دی او پاتې برخې یې تکمیل شوي، نږدې دي تکمیل. ارغستان کندهار کې بند و، هغه بشپړ شو، افتتام شو. د دالې بند لا ظرفیت د لوړېدو لپاره کار روان ده. په ډېرو نورو برخو کې هم پلان سنجي حکم شوی دی چې پلانونه تکمیل شي د بندونو، چې هېواد کې هغه بندونه چې ضروري دي او د افغانستان اوبو سره مهارېږي، زراعت ته ګټه کوي، برېښنا ته ګټه کوي، هغه ټول باندې مطالعات باید پیل شي. کونړ بند به څنګه شي مجاهد صاحب جوړېږي؟ په ټول دا په آپشن کې دي، یعنې یو انتخاب دی چې په ټولو باندې ارزونه یې شوې ده. د کونړ د بند هم د ټولو بندونو ارزونه باندې کار روان ده. تاسو پوهېږئ د بندونو جوړېدل یو پروسه ده، اول ارزونه کېږي، بیا د هغې دپاره د بودیجې تشخیص کېږي، بیا عملي کار شروع کېږي. یو کار بل هم اسلامي امارت په هغه کې لري د بندونو د جوړېدو دپاره چې خپل ظرفیت بندونه جوړ کړو. د دې دپاره الحمدلله بشري قوه شته، موږ انجینران لرو، ډېر ښه ورسېده انجینران، او الله دې له هم توفیق ورکړي چې تعهد سره کار وکړي. ښه پروفیشنل خلک لرو. او 2 کاره چې موږ ورته لګیا یو چې هغه ته ځان ورسوو، د اوسپنې د سیخ ګول په مورد دغه باندې کار روان چې موږ داسې معادن استخراج کړو، بیا یې ذوب کړی شو چې خپله حکومتي سیخ ولرو چې د بندونو جوړېدل راته اسانه شي. بل د سیمنټو فابریکو د ظرفیت په لوړونه بیا نوي جوړېدو کې په دې باندې هم کار روان دی. موږ که دغه 2 برخو کې ورسېږو چې اوسپنه هم خپله شي، سیمنټ هم خپل شي، نو موږ بشري قوه لرو. په بند کې دغه 3 شی پکارېږي. یو خو دروازه ده چې هغه هر هېواد نه موږ اخیستلی شو، توربین او دا شی هغه وروستۍ خبره ده. خو د بند د جوړېدو بیا افغانستان ته معنی نه وي، په خپل ظرفیت باندې به انشاءالله کار کوو. مننه مجاهد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په ډول باندې که راته ووایاستئ، د 2026 کال لپاره کمې 3 غټې ژمنې لرئ د افغانانو لپاره د حکومت په صفت؟ اسلامي امارت د خپل ولس په خدمت کې ده، خو هغه څه چې موږ اټکل کوو چې په راتلونکي کال کې به ښه کېږي،
ان شاء الله سي په د افغانستان د صادراتو کچه به فوق العاده ډیریږي په راتلونکي کال کې، یعنی له د اوس کې چې یو راتلونکي کال کې ژمنه ده. امنیت په برخه کې به افغانستان لا ډیر د آرامش هغه محدود هست خطر هم چې هغه به لمنځه ځي او د جنایي پیښو کچه به ډیره ټیټیږي. دا د موږ ژمنه ده. او درېمه داسې په د افغانانو د سهولت لپاره چې کوم امکانات هم موږ په ذهن کې لرو په مختلف برخو افغانانو سره، مثلا په صحي برخه کې، په تعلیمي برخه کې، نور دې ته به د سهولت ایجادېدو لپاره هڅې کوو چې منځته راسي. هغه په عموم کې ویلی شو اراده ډېره کلکه موجوده ده او خدای هم د الافاتو وساتي، له دغسې پیښو نه وساتي چې کله کله اضافه مصرفي راځي. مثلا لکه د سږ کال د کونړ زلزلې چې وشو یو آفاتو پیښ شو، د دې تر څنګ چې موږ بشري زیان ولید، خلک هم تلف شول، کورونه ونړېدل، اقتصادي زیان هم ولید. ځکه یوه لویه برخه د اقتصاد هلته مصرف شو، د هغو په کور په جوړېدو، بېرته د دې ناورین په کابو کېدو. تېر کال دغسې وسول په هرات کې موږ پیښې درلودې چې هغه هم لوی مصرفي پیښې وې. د کډوالو جریان دغسې ده. سږ کال له حمل نه تر اوسه پورې افغانستان ته 2,800,000 افغانان بېرته راستانه شوي دي، یعنې نږدې 3 میلیونه خلک. نو د دې بېرته مدیریت کول، بېرته په جای کول، کور ته رسول، ترانسپورت خدمات ورکول، حتی د تذکرو ورته ویشل، بېرته راجستر کول او بیا بېرته ټول کار باندې اخته کول، په ژوند باندې عادي حالت ته راوستل، دا یو لوی کار و چې الحمدلله وسو او اوس هم په تعهد سره کار دا اوس روان دی چې دوی دپاره هغه شهرکونه چې د مهاجرینو دپاره په ټولو ښاریاتو کې مختص شوي دي، د هفته مخکې پرېکړه وشوه دا باید ډېر زر توضیح شي او مکمل هغه مهاجرین چې کورونه نه لري، مځکې نه لري په افغانستان کې او محتاج دي هغو ته وسپارل شي، عملاً کار شروع. نو اراده شته چې راتلونکي دا مشکلات اسانه شي. خو یو څه بل هم یادونه وکړو چې دا ژوند یو مبارزه ده. دا ژوند موږ داسې نه چې یو کال لپاره به ژوند کوو، دا یو اوږده مبارزه ده. په راتلونکي کلونو کې به افغانستان انشاءالله له ډېرو اړخونو نه مخ پیاوړی ولرو او ثبات او امنیت کې مهم ده چې دا دوام وکړي. ژوند مجاهد صاحب جوړ اوسئ، خدای دې شاد لره. یوه نړۍ مننه چې وخت مو راکړ. تر بیا له تاسې هم مننه. سلامات اوسئ چې فرصت مو مهیا کړ لیدونکو دپاره دغه سوالونه ځواب کړل. سلامت اوسئ. خدای دې شاد لره. مننه. سلامت اوسئ. مننه. تاسې